د لوی او مهربان خدای په نوم سلامونه ومنئ. درس هم دی پر واو. واو ری دا دواړه نږدې چې سره ولیکل شي ور ترې جوړیږي، ور یا دروازه. خو که واو وي ری وي واو او ری وي دا ټول نږدې سره ولیکل سي ورور ترې جوړیږي. ور و چې واو او ریم بل ورکړه څه ترې جوړ شو؟ ورور. خو که واو ری واو ری او یې وي بیا څه جوړیږي؟ وروري. وروري یا چې ورته برادرهوډ یا برادري وایي. که واو وي خې وي او تی وي دا واو لیکل کیږي خې تی یې څنګ ته راځي، وخت ترې جوړیږي. درس په وخت لرو. وخت وخت سره زر دی. وخت پر هغو ډیر مهربان دی چې د وخت قدر کوي. وخت واو خېته وخت. وخت سره زر دی. سره کې سین ری سره. وخت پر هغو. هغو کې هی غین واو هغو ډیر مهربان میم هیره بی الف نون مهربان دی چې د وخت قدر کوي. قدر معنا درنښت یا ارزښت ورته ورکوي. وخت وخت سره زر دی. وخت پر هغو ډیر مهربان دی چې د وخت قدر کوي. د تورو تمرین کې څه لیکو؟ واک واو الف کاپ درې واړه ګډ یو ځای سره لیکل کیږي، واک ترې جوړیږي. واو لام سین واو لیکل کیږي څنګ ته ګډ لام سین راځي، ولس ترې جوړیږي. سین واو لام هی سوله ترې جوړیږي. سین واو ګډ لیکل کیږي لام هی څنګ ته راځي. سین واو ری سین واو ګډ لیکل کیږي څنګ ته ری راځي، سور ترې جوړیږي. ګورئ واک دا شی راځي، ولس دا شی چې خلکو ته وایي، سوله سور. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.